سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست. ملګرو، نن در سره یو ډیر ښه او ډیر یو اړین خبر شریکوم. د خبر شریکولو نه مخکې درته دا وایم چې الله دې وکړي چې دغه ویډیوګانې ټولې تاسو کتلې وي او څه ناڅه مو ترې زده کړي. ستاسو چې هر رنګه سوالي، هر رنګه پوښتنې تاسو ما دلته یوټیوب په کمنټ سیکشن کې تاسو مانه پوښتنې کولی شئ او زه به په راتلونکي هغه ټول باندې زه ویډیوګانې جوړوم. بعضې ملګري دا ګیله کوي چې ته کمنټونو ته جواب نه ورکړې یا موږ ډېر زیات کمنټونه وکړو هغې نه بعد ته جواب ورکړې. ملګرو، تاسو ته ژوند معلوم دی، مصروفیت زه هم ډېر زیات لرم، نو زه به ستاسو ټولو پوښتنو ته جواب در کوم، د ټولو کمنټونو ته جواب در کوم، ولې لږ وخت به نیسي نمبر په نمبر باندې. نو تاسو خفه کیږئ مه، داسې هیڅ خبره نشته دی. بعضې ملګري دا ګیله کوي چې ته څوک پیژنې هغو ته جواب ورکړې، چې څوک نه پیژنې هغو ته جواب نه ورکړې. داسې هیڅ خبره نه ده. تاسو داسې شک و شبهات مه جوړوئ، داسې فکر مه کوئ. ما ته ټول یو شانتي، موږ تاسو ټول ورونه یو، ټول یو افغانان یو. چې چا سوال پوښتنه مخکې راغلي هغه ته مخکې جواب ورکوم، نمبر په نمبر به زه جواب ورکوم. بله دا چې دغه تاسو ټول زما دا هیله کېږي دغه ټولې زما ویډیوګانې تاسو ټولو ملګرو سره شریکې کړئ، تر څو ټولو ملګرو ته دقیق معلومات ورسیږي، صحیح معلومات ورسیږي. دلته ډېر زیات داسې خبرونه، داسې خبرې دي چې هغه غلطې دي، د افغانانو په منځ کې مشهورې دي او د نوي کسان چې راځي هغه ټولو ته دا خبرې پاس کېږي مخکې، نو هغو ته غلط معلومات رسیږي او بیا هغوی ته جنجالونه او مشکلات جوړیږي. نو تاسو کوشش وکړئ دغه زما ویډیوګانې ملګرو سره شریکې کړئ. بله تاسو ټول ملګرو نه زما دا هیله کېږي چې زما هغه مخکینۍ کومه د فیسبوک پاڼه وه، د څه مشکلاتو د وجې هغې باندې زه پوسټ نشم کولی. ما بله فیسبوک صفحه د نقیب شارق په نوم جوړه کړې ده، نو تاسو هغه صفحه لایک کړئ، شریکه کړئ، ټول ملګري مو ورته دعوت کړئ چې تر څو تاسو ته د هر وخت په وخت باندې دغه ضروري مهم چې کوم معلومات دي هغه تاسو سره شریک کړم او تاسو ټولو ته ورسیږي. مننه ملګرو. اوس راځم اصل موضوع ته، هغه ښه خبر ته، اړین خبر ته. هغه دا دی چې ډېر ملګري مانه پوښتنه کوي چې موږ سره یو ادرس شریک کړه، د فرانسوي ژبې دپاره موږ وخت لرو چې موږ هلته ژبه ووایو او ژبه زده کړو. نو په دغه سکرین به تاسو ته ښکارېږي دغه یو ادرس دی، یو مکتب دی چې 15 ورځې دوی کلاسونه لري، د 2 نه تر 4 بجو پورې دوی صنفونه لري، 2 ساعته یو کلاس وي، په هفته کې 10 ساعته درسونه دي. نو دا ډېر یو ښه خبر دی، یو بهترین مکتب دی. 2 ساعته تاسو صنف اخیستلی شئ، کلاس اخیستلی شئ. هغه ملګرو دپاره دی چې څوک بیخي چا فرانسوي نه زده یا چا لږ زده هغه ټول دې کې شاملېدلی شي. شنبې او یکشنبې په ورځ دې رخصتي ده. تاسو دغه ادرس ته ورشئ. ثبت نام دپاره څه ضرورت نه لري. که څوک په پروسې په هر لیول کې، که چا انټرویو ورکړي، که څوک ډوبلن پروسه کوي، که څوک نورمال پروسه کوي، که په هر حالت کې تاسو دغلته که څوک اسناد لري، تاسو دغه مکتب کې داخلېدلی شئ، په صنف کې حصه اخیستلی شئ. بل زه تاسو ټول هر وخت کې په هر ویډیو کې زه تاسو نه دا غوښتنه کوم چې تاسو خپل وخت ضایع کوئ مه، فضول وخت مه تېروئ. تاسو کوشش وکړئ هر څوک چې چا انټرویو ورکړي جواب ته منتظر وي، تاسو فرانسوي ژبه زده کړئ. که چا وس راغلی نوی دومان دی ازیل کړی، نو تاسو نه زما دا غوښتنه چې تاسو ټول نه زیات زور په فرانسوي ژبه واچوئ. که ستاسو فرانسوي ژبه نه زده، تاسو اسناد واخلئ، بیا هم تاسو کار نشئ کولی، څه فایده نه لري. نو مهمه خبره دا ده چې تاسو ژبه زده کړئ. که ستاسو ژبه زده نو تاسو ته د کار موقع ډېرې زیاتې دي. تاسو کار زر پیدا کولی شئ، ښه نه ښه کار پیدا کولی شئ، تاسو فغماسون ویلی شئ، تاسو پوهنتون ته تللی شئ، تاسو مکتب ویلی شئ، تاسو چې کوم مسلک کې غواړئ په هغې کې تاسو مخکې تللی شئ، پرمختګ کولی شئ او خپل ژوند په اسانه جوړولی شئ، خپل ژوند په اسانه مخکې وړلی شئ، د خپلو حقونو نه صحیح دفاع کولی شئ، خپل حقونه پیژندلی شئ دلته. نو ژبه ډېره زیاته ضروري ده، د اسنادو نه هم ضروري ده. نو تاسو خپل وخت مه ضایع کوئ، ژبې ته وخت ورکئ او دغه مکتب ته لاړ شئ، ژبه زده کړئ. داسې که نور ښه مکتبونه پیدا کېږي، زه به وخت په وخت تاسو سره ادرسونه هم شریکوم، مکمل معلومات به تاسو سره شریکوم. نو تاسو دغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره شریک کړئ. همدغه یوټیوب چینل به زه دغسې ویډیوګانې، دغسې ادرسونه تاسو سره شریکوم. نو مننه ملګرو، تاسو ټول ورشئ دغه مکتب کې داخله وکړئ. څه شرایط نه لري داخلې دپاره، هر څوک ورتللی شي. مننه، تر بلې ویډیو پورې مې په الله سپارم. ښه وخت درته غواړم. په مخه.